د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې طالبانو د تاوتریخوالو په شدت سره سولې ته د رسیدو لپاره وروستي هڅې په پام کې نه دي نیولې. محمد عارف کیاني د دې وزارت د لویدیځې وزیر رئیس د جګړې تود میدان د اندېښنې وړ بللی او طالبان یې تورن کړي دي چې سولې ته جدي اراده نه لري. له بلې خوا د هرات مدني فعالان په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي څخه اندېښنه څرګندوي، خو بیا هم دې ته هیله مند دي چې طالبان او حکومت باید سره کښیني او یو ټول شموله اوربند ته غاړه کږدي. دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د مذاکراتو درېدل او استانبول کې د غونډې نامعلومې نیټې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په دې هکله راپور. په داسې حال کې چې د مذاکراتو بیا ځرې پیل د تاوتریخوالي کمیدو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړي، خو بیا هم د جګړې شدت او د مذاکراتو بندېدل سولې ته د رسېدو لاره سخته کړې ده. محمد عارف کیاني د لویدیځ زون د سولې په چارو کې د دولت وزارت رئیس هیواد کې د جګړې تود میدان د اندېښنې وړ بللی او طالبان یې تورن کړي دي چې دوی لا تر اوسه سولې ته جدي اراده نه لري. یک نگرانی کلیدی ما است که هنوز طالبان یک کتله واحد نیستند. هنوز طالبان به اون منزلتی که بتونن خود ارادیت سیاسی، خود ارادیت امنیتی داشته باشند نیست. هنوز طالبان پایبند به پذیرش به آتش بس و پذیرش کاهش خشونت نیستند، یا به دلایل ضعف مدیریتی، یا به دلایل تشدد پراکندگی، یا به دلایل بیمیلی که برآورد صلح دارند. اما این فرصت و این زمینه مساعد شده که حالا ما بتونیم حقانیت خود به نظر جهان، حقانیت مردم افغانستان به نظر جهان مینسه کسایی که حالا ما قربانی میدیم این را به نمایش بمانیم. په داسې حال کې چې طالبانو په دې وروستیو کې په قطر کې د مذاکراتو د بیا پیل خبر ورکړی، خو په هرات کې د مدني فعالانو په باور د اختر نه وروسته د جګړې شدت دا ښیي چې لا تر اوسه سولې ته د رسېدو لپاره خنډونه نه دي لیرې سوي. مدني فعالان لا هم هیلهمند دي چې طالبان او حکومت باید سره کښیني او یو ټول شموله اوربند ته غاړه کیږدي. ما نمیخواهیم، مردم افغانستان در کل نمیخواهند که ساختارها حذف بشه. شاید ساختارها نیازمند به اصلاح داشته باشه، اما پشت پا زدن و محو کردن ساختارها، نیروهای امنیتی، آزادی بیان، مشارکت زنان، اصولی که به عنوان مؤلفه شهروند میبری در ساختار دموکراسی شکل گرفته، بنابراین پافشاری برای حفظ از اینا خوشبختانه در بین احاد شهروندان وجود داره که امیدواریم کسانی که در میز گفتگوها هستن حتی طرف طالبان به این دغدغه و به این خواست مردم بیشتر توجه کنند. له بلې خوا هرات کې سیاسي کارپوهان په هیواد کې د جګړې دوام د خلکو په زیان یادوي او ټینګار کوي چې تر هغه مهاله چې د حکومت او طالبانو ترمنځ جدي اراده رامنځته نشي نو سولې ته به رسېدل یو تش ارمان وي. روند صلح‌سازی در افغانستان نیازمند اراده قوی و جدی و خلل‌ناپذیر، صداقت، تعهد، انعطاف پذیری و مثبت اندیشی است که متاسفانه این عناصر نه در وجود طالبان دیده میشه و نه در جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان. ما وقتی که از یک صلح عادلانه و پایدار و باعزت صحبت میکنیم، ما به یک عقیده هستیم که ما یک قلم را به نوک استاد کرده نمیتونیم. باید قاعده وضعی به نفع صلح و ثبات عادلانه و پایدار و باعزت وسیع شود. تا هنوز ما در داخل به یک دیدگاه واحد و مشترک در حوزه صلح‌سازی نرسیدیم. د یادونې وړ ده چې د سولې بین الافغاني خبرو لومړی پړاو د وږي یا سنبلې پر 22 نیټې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی.